سید الشهداء د حمزه رضی الله مبارک علماء دلی کې ودا شکل په میدان باندې را خلاص شو نو دومره شړقار جوړ شو لکه یو تیز باد چې په دې وچو پاڼو باندې راشي په څنګه باندې ځکه یو قوي فعالوانو د محمد رسول الله کاکاو رضی رورو او دا خبرم کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی تر څو پورې چې په میدان د جنگ کې د دې خلکو سر زلان دی وته نو مزه ډوړم نه خورم دور اسمو په شي د اقا مکینه دلته چې موږ سره په کور کې جنگ نه کوو وېدوال شروع کړو واشر الله په خپل دا واقع ذکر کړي وی جبیر ابن مطعم مال ویری و چې دی رسول الله دا تر او جنازه کسمه تر په بدر کې وجلې دي نو زبته آزاد کړ وېزما سره خپل غمزګر کافر انسان صرف په مادیات باندې نظری چې مال فقط پیسې راکو د خپل جب کې برابر کم مسلمان دی که مجاهد دی که قتل شو که په دشمن باندې ونی ولې شي هیڅ خبره به نشته وما حمزه تعقیبو په کدا وشو چې حمزه رضی الله عنه کافر سره لاندې وته شبع ابن عبد العزى وی چې لاندې وته आवाज به وږي چې ارب لانه شه تعال را میدان نشه مخه مراشه خو چې یو بل سره مخامخ شو حمزه خو اسد الله گزاره ورګي وی سره سروالو هغه شوالو لری کې یو طرف کافران وښنه او بل طرف کافران وښنه به ما دا تعقیبولو نه کله به ونه مخله ورکوله او کله تیګه چې صرف فقط د خپل ځان د آزادوالي لپاره په دې حمزه باندې گزار وکم ویو ګټ به مخله ورګي چې کله د شنجديره غدار جنگ په حالات کې نظم سره نه زو او حبش خلک په دې نزو کې سخت کړو چې کله به کوم سړي باندې به کوم ځای گزار کا مقصد وشتو وی حمزه رضی الله باندې چې گزار وکینو د دې خاص اندام نه پاسو او د دې نامه لاندې تقزه کې می وشتو وی چې کله مې دلته یو شو دا کلمې مرته سری په ځانې ځکه پوری وته را پرې وته حمزه چې را پرې وته وی چې ما په طرف باندې بیم کش کو چون کې نيزه به ډېره قوي وراله کوشش ونه شو کوي وی ما ویل جزاء ورلم دا می وجلو او نور قلار کې نسم د جنگ په صحنه باندې زما مقصد دا و چې دا سړی قتل کوم او خپل ازادي حاصله کوم نور هم نکوم دا شهید شو طریقه شهادت علماء دا ذکر کوي په دې کیفیت باندې دا شهید شو چې د حمزه رضی الله عنه دشمنانو سترګې مې وستې او بیت وګونه کټ کړه